څنګه مقصد دې دا بله خبره بعضې داسې صورتونه دي چې د هغې نومونه سې وایي او دا قانون دی چې ښه نومونه زیات دي نو هغه د هغه شي په شرافت دلالت کوي کثرت د اسماء شریفو دلالت کوي په شرافت د مسما باندې یو کس دی علم یې کړی دی قاري هم دی هوښیار دی جرګی مار دی مجاهد دی سخی دی نو ته ورته وایي سخي صاحب قاري صاحب مولوي صاحب قاضي صاحب نو دا ښکلي نومونه چې څومره زیات دي نو هغه شرافت په دلالت کوي نو د قرآن په صورتونو کې بعضې داسې صورتونه دي چې د هغې نومونه ډېر سیوا سورت فاتحه هم په دې کې ده چې عالمان د دې تقریبا 22 نومونه ذکر کړي موږ خو دې ته سورت فاتحه وایو الحمد شریف یو نوم د دې سورت فاتحه سورت فاتحه معنا هغه سورت چې په هغې سره شروع کی فاتحه د فتح نه ده فتح شروع ته وایي په دې باندې قرآن شروع فاتحه فتح نه ده فتح شروع ته وایي په دې باندې موږ شروع حدیث کی راضی کا راضی کی کہ فاتحہ نہیں نو گزر ہے فتحہ جدید شروع کو فتحہ والے الحمدللہ عوام دیتا الحمد شریف ہوئے بولے زکر جدید نو اولنے شروع لفظ الحمدللہ دارنگی دیتا ام الکتاب وائی ام وائی مور دا مور دا سڑی اصل کہ سڑی وجود راضی نو دا مور دا اصل بنیاد دیتا ام الکتاب وائی سمانا کہ خیالی کنا دتا سدائیو امیان خبر ماتا سمخ کی ویڈیو قرآن کریم 23 پارے سی پارے ماتا سویدہ پارسے لفظ ذکر سی مانا والے والی ماتا سوید قرآن 23 پارے نہیں کہا 23 جزء نہیں کہا اولا سی پارا میں کم تک شروع دا الف لام دا الف لام نا ټول قرآن شاہ تراغن ہوا ہے دا فاتحہ سے شروع سوال لے کر اور سوال لے دیر سپارے قرآن میں اول سپارہ شروع شد الف لام نا نو دویم دا سیخونونا دا سیخو اخوال لارشا تر اما پوری نو فاتحہ کو لسر فکران ہوتا فاتحہ کو فکران ہوتا دا بھی اصل قرآن کے دانا نا دا ام الکتاب کتاب دیش پانی دے دیر جزا دے او دا دیش پنی لفا سکو دا وایا قرآن سو پانی دے دیش پانی دیر جزا دے دیش حصے دے و دا دیش والا پردی دینو دا پلی الحمدللہ پاسا پردی بے اصل نکا دا دیر چیوتی دین ہم دین ندی وجہ شاکر شیخ دی اللہ وقتی لوگوں کو استادان اکراتی آقا موی سورت فاتحہ تاکی جمال لے نور دول قرآن دری تفسیر دے ماتا سو سوئی قرآن کے ضرور غٹ غٹ حصی شوئی داغی بیان کو سورت فاتحہ
ودې ته ام الکتاب څه وایي. دارنګه دې ته سورۃ الکنز وایي. کنز وایي خزانه ته. او دا خزانه ده کله چې تا په صحیح معنو کې سورۃ فاتحه یاد کړه دا ته د قرآن ټول مضامین یاد آسان شو. دا ته د قرآن په تمامو مسلو باندې عبور حاصل شو. خزانه د لاس تکړه که خیال سړی صدق کې ډېره خزانه کېږي بیا ورته جندره ولګوي او چابي خپل په لاس کې ونیسي نو خلک وایي خزانه ستا په لاس. خزانه خو په صدق کې پرته وي لیکن دا چابي ده. هغه خزانه کولاوي ستا په دې چابۍ گویا کې ساده چابي خزانه. ودې ته سورۃ الکنز وایي. دا د ټول قرآن یو خزانه ده چې ټول قرآن کولاویږي نو په دې کولاوي. دارنګه دې ته سورۃ واقعه وایي. واقعه معنا پورا. څومره چې پر د اسمان نه مسائل راغلي د قرآن په صورت کې د دې بیان پوره په دې صورت کې دی. ځکه امام راضي رحمت الله علیه فرمایي ټول قرآن په سورۃ فاتحه کې دی او ټوله فاتحه په بسم الله کې ده. ټوله بسم الله په با کې ده. ټول قرآن په با کې شو. تمام شو. د دې ټول قرآن مقصد دا دی چې انسان ته محتاج الله تا غواړي نو الله نه غواړه. انسان تباہی تباہ خود ځان بچ کړي نو الله سره میلاو شه. بادو معنی دی انسان په استعانت د با دا معنا ده. بسم الله کې د با دا معنا ده اے بندا وګړه د الله نه محتاج شه الله تا. تو برابر د بسم الله بادو یې معنا څه ده؟ اے بندا د الله نه ګراکېږه الله سره میلاو شه. ماتا سوي سورۃ واقعه ده پورا بس قرآن ټول پورا مقصد پدې کې دی چې الله سره یوس په نشان ورته. دا دې ته سورۃ کافیه وایي. سورۃ کافیه معنا کفایت والا چې تا سره الحمد وي بچی ته ورته الحمد چې تا سره بس دا کار پورا. نو اتم نوم د دې سورۃ الاساس ده. سورۃ الاساس اساس کله چې مصری دیوال کړي نو لاندې اول نه پخې کړي پښتو کې موږ تاسو ته ویښو بنیاد. نو دې ته اساس القرآن وایي ځکه دا د قرآن ویښ دی سړی. ما تاسو ته مخکې وګورئ کہ در ټول قرآن موضوع لا الہ الا اللہ. در ټول قرآن موضوع مسئلہ توحید دا او الحمدللہ کی مسئلہ توحید دا. دارنگی دی تو سورۃ الحمد وائی. حمد وائی صفتونو دا سی سورت کہ دا دی شروع پا حمد وائی. دا سی صورت کہ دا آگئی شروع پر صفت شد. دیکھا ما لکھنے ہوں گے مقصد ہمارے خلاصہ کے پر کہ قرآن کریم بعد دا سی صورتوں ندی چی دا آگئی شروع پر دا اللہ پر صفتوں شد. بعد دا سی صورتوں ندی چی دا آگئی شروع دا اللہ پر صفتوں بانی شد. سبح للہ یسبح مداغینا الحمد سورۃ فاتحہ الحمدللہ سورۃ الحمد.
بل نوم د دې سورۃ الشکر. شکر وای د احسان منلو ته چې کله الله په تا دا احسان وکړو چې خپل کتاب پرې کېښود کېنولې شکر وباسه الحمدلله. بل نوم د دې سورۃ الدعا. سورۃ الدعا معنا د غوښتنې سورۃ. د ټولو نه لوی مقصد په دې کې غوښتل کېږي چې هغه هدایت دی. اهدنا الصراط المستقیم. سورۃ تعلیم المسله داسې سورت چې د غوښتنې چل درته ښایي. سورۃ الصال ورته وایي د غوښتنې سورت. سورۃ مناجات حاجت طلبول. دارنګه سورۃ التفویض. تفویض څه معنی؟ تمامه ټول پتا حواله وایي. سورۃ التفویض دا معنا چې دې کې داسې یو دعا ده چې انسان خپل تمام کارونه الله ته حواله کوي. وایي چې خدای د غوښتلو مې دغه وخت نشته ځکه زما بله ډیوټي ده. څنګه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے الله زه تا نه څه حاجتونه وغواړم، حاجتونه مې ډېر دي خو زه وزګار نه یم ځکه ستا عبادت کې بند یم. یا اللہ زو تا عبادت کو، یا اللہ زو تا نسوال کو اور نور تا مدد کوړم او نور حاجتونه تا باندې حواله دي. او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد چې کوم یو سړی خپل حاجتونه غواړي خو هغه قرآن کې مصروف وي، د قرآن په تعلیم کې د قرآن په زده کړې کې بند وي، وزګار نه وي، نو الله پاک دغه سړي لرا د حاجتونه د هغه سړي نه زیات ورکړي کوم چې غواړي. بلې ځکه الله ته پام شو دې ته وایي د سپارښتې صورت. الله حاجتونه مې ډېر زیات دي، د دنیا حاجتونه هم ډېر دي، د آخر حاجتونه هم ډېر دي، خو خدای زه خدا ستا عبادت کې لګیا یم، وزګار نه یم، نو خدای کارونه مې زوال کړي. تا ته څه پته ده خدای دا حوالګۍ صورت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ما خپل کارونه تا ته حواله کړي، زه لا وزګار نه یم. دارنګه دې صورت ته سورۃ الرقیہ وایي. رقیہ اصل کې چټۍ ده دم ته وایي. دا داسې صورت ته لکه مخکې ما تاسو ته حدیث ووي چې دا د دم صورت. الحمدلله په دې باب کې زما ډېره تجربه او د قرآن او د حدیث زما ډېر څه لیکلي هم دي او زما تمام عملیات د قرآن او د حدیث دي. الحمدلله د ټولو نه لویه نسخه دا ده بیماري در باندې راغله الحمد در سره ده ډول چا پسې تلو ته ضرورت نشته. الحمد ووایه وپیرې ووایه ما تاسو ته وختي ووایي اوبه پې دم کا اوس رستی صورتونه درې ورسره میلاو کا دم کا اوس کا. د دنیا لوی جادو خلق چې ورته کاله جادو ورته کاله جادو هغه پلار ولې نه وي. زه دا په فخر وایم چې تا سره د قرآن کریم عملي او رستني دا درې صورتونه یو الحمدلله د کاله جادو کې تا باندې څلې کاله چا پوه کړی دا په درې ورځو کې ځکه دې ته سورۃ الرقیہ مسلمان سره ډېر لوی څه شته خو د ځان ته نه لیکلي. قرآن سره لوی طاقت دی خو موږ قرآن خپل کړی دی. عالمان وایي که تجربې والا وایي مظهري ته خپل طاقت پته نشي چې تا کې الله کوم څومره طاقت اچولی. نو د سورۃ فاتحې د طاقت تا ته پته نشته ځکه چې موږ خو اسبابو پسې منډه وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې څه کسان صحابه یو ځای ته تللي وو
داغی و مشر مار کی چلے ہو اغیر آغلا دے نبی علیہ السلام صحابوں تو ایتاسو کی چوک دن والا شتے کنا یو صحابی ہو یاو آغا تو فاتحی بانی دم اللہ بجوڑ سورت ہو رکیہ لکھا اللہ بجوڑ دی تو سورت شفا ہوائی لیکن اب علاج سورت سورت شافیہ ہوائی نتار علاج در کے اسباب علاج لیکن دی تو سورت الصلاة ہوائی بندو سورت الصلاة سورت الصلاة مانا نماز سورت دادا سی سورت ہے جب سمر رکاتو نبی نو ہر رکات کی بدایو پھر ہوا دا سی و رکات نشترے پر دنیا کی نماز باقی کرتا ہوں جوازی مسکائی کہ نفلی کہ فرضی کہ واجبی کہ سنتی پتہ لازم ہے چھتا لازم ہوا تو پہ امام عدل کی نو پہ امام لازم ہے چھوائے اماموں نے بھی سامنے دن پڑے سورت الصلاة دارت دی تو سورت نور وائی رڑا تھا کل چیتا سورت فاتحہ صدقڑا استاد زڑنت تیری اور شرکیات و تیری ختم شو تا درارا یہ اشتم نمبر کی سورت القرآن ہے داد قرآن کریم قرآن عظیم سورت ہے دو اشتم سب المسانی روح المانی دا نمبر ذکر کری دو اشتم سب المسانی وہ داسی آیاتنا بیا پڑھا یہ پیری ہوئی یہ رکعت کی میں بیا ہوا ہے تو دیو وجہ دا سورت دا زیادہ نمون والا سورت امام راضی رحمت اللہ علیہ نبی سورت کو خصوصیات کو یہ خبر رکھنے ودادا سی جامع سورت تے کہ قرآن کریم کی غٹ صدور خبری غٹی بیانی اگر ٹور بنی اولا مسئلہ دا خدای کو چاہی تا الہیات ہوا دویم مسئلہ دا معاد چاہی تا قیامت ہوا درہم مسئلہ دا نبوات پیغامبری نیک خلق سلورم مسئلہ دا قضاء و دا قدر جنسا اللہ واڑی اگتی دا سلور واڑا مسئلہ پڑی اول الہیات دا خدای صفتنا الحمدللہ رب العالمین الہیات پوچھا دوام مسئلہ معاد قیامت مالک یوم الدین درہم مسئلہ قدر ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ستا بندگی کو تانا مدد پڑھو سمانا مونگ لگا اختیار رکھا ہے قدرت سے مشکل کی باب اچھی سواری اهدنا الصراط المستقيم دا سورة فاتحة خصوصیات